رمضان د رمز نه مشتق دی او د رمز نه جوړ دی. د رمز معنا دا سوځول. د رمضان د وجه تسمیه په باره کې دوه قوله د علماو دي. یو خدا چې دا د رمزون نه مشتق دی او د رمزون معنا دا سوځول، نو د رمضان دا روجې د بنده ګناهونه سوځي او ختمي. د دې وجې نه رمضان ته رمضان وي. او دویم قول چې کله د رمضان روجې فرض شوې په دویم کال له هجرت باندې د شعبان په میاشت کې، نو په عربو کې په مدینه منوره کې سخته ګرمي وه، سوځونکې ګرمي وه، نو دی وجې نه دې میاشت ته رمضان وی. الله تبارک و تعالی دین اسلام لا او مؤمنانو لا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لا دا خصوصیت ورکړی دی چې د دې امت په نیکو اعمالو سره د دوی بد اعمال دا سوځي او ختمي. د رمضان روجو کې دا کمال لی چې دا د انسان گناهونه سوځي او ختمي، د انسان بد اعمال ختمي او په انسان کې یو لوی انقلاب راولي، په شرط د دې سره چې بنده د رمضان روجې په ښه طریقې سره ونیسي، او په شرط د دې سره چې د رمضان په روجو کې بنده پرهیز وکړي. که یو دوی ډیره ښه وي، ډیره مجربه نسخه وي او ښه دوی وي، د یو ډیر قابل او تجربه کار طبیب او ډاکټر دوی وي، او هغه دوی باندې ډیر خلک ښه شوي وي، او یو بل بنده هغه دوی استعمالی خو پرهیز ورسره نه کوي، نو هغه ته هغه شان فایده نه کیږي. نو د رمضان په روجو کې یو روجې نیول دي، دویم د رمضان په روجو کې د نورو فرایضو خیال ساتل دي، او دریم نمبر باندې په رمضان کې د ګناهونو نه ځان ساتل او ځان بندول دي. چې کله بنده دا درې واړه څیزونه وکړي، الله تبارک و تعالی د دې بنده په زندګۍ کې، د ده په بدن کې، د ده په اخلاقو کې یو لوی انقلاب راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به، اغا څوک چې اغا په روجه کې دروغ وینا پرې نه ښودله او په دروغو باندې عمل پرې نه ښوده، فلیس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، الله ته هیڅ حاجت نشته دی چې دې بنده خپل خوراک پرېښی دی او خپل څښاک یې پرېښی دی. یعنی الله تبارک و تعالی دې ته هیڅ حاجت نه لري چې بنده یو ټیم یا دوه ټیمه روټۍ پرېږدي یا د ورځې اوبه څښل پرېږدي، الله دې ته هیڅ حاجت نه لري. چې څنګه د بنده د نفس، څنګه د بنده د بدن روجه وي، داسې به نفس د ګناهونو نه هم بند کړي وي، د دروغو نه به هم بند کړي وي، د غیبت او د چغلې نه به هم بند کړي وي، او خپل اندامونه د الله د رضا نه غیر په نورو څیزونو کې د دې استعمال دا به هم بند کړي وي. دا روجه به دې بنده له ډېره زیاته فایده ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اغا بندا چې اغا د رمضان روجونی ولا ایمانا و احتسابا، ایمانا څه مطلب؟ د ایمانا دا مطلب چې د ایمان داوي چې دا رمضان روجه دا فرض ده، د ایمان داوي
چې دا د الله د طرف نه په ما لازمه کړې شوې ده او احتسابا په دې نیت باندې نیسي چې د دې روجې بدل به ماله الله راکړي د دې اجر به ماله راکړي او د الله نه د رمضان د روجې د بدل امید لري غفر له ما تقدم من ذنبه دا الله رسول فرمای دته به د هغه تیر ګناهونه چې د ده نه شوي دي الله به ورته هغه وبخي او بخښنه به ورته وکړي یعنی د رمضان دا روجې به د ده د اعمالنامې د صفایې او د پاکۍ سبب وګرځي الله به د ده د اعمالنامې نه د ده ګناهونه ختم کړي دا ګناهونه کله داسې وي چې د هغې تعلق د حقوق الله سره وي او کله ګناهونه داسې وي چې د هغې تعلق د حقوق العباد سره هم وي لکه یو بنده نه داسې ګناه شوې ده چې د هغه ګناه تعلق صرف د الله سره دی د حق د الله سره دی نو الله نه به توبه به وباسي الله نه به معافي وغواړي الله به ورته معاف کړي حدیث مبارک کې دي الندم توبة ندم چې دی خپېمانتیا دا توبه ده یعنی د توبې څه مطلب دی په دغه ګناه باندې الله ته ستومانه شه ملامته شه او الله ته ځان خپېمانه کا چې الله دا رانه غلطي شوې دی او بیا دپاره د دغې ګناه د نه کولو الله سره وعده وکړه بخښنه وغواړه اول دا ګناه پرېږده چې په کوم ګناه کې مبتلا یې دویم په دې باندې د الله نه بخښنه وغواړه دا راته معاف کا او بیا دپاره الله سره وعده وکړه چې دا ګناه به زه بیا نه کوم الله به دا ګناه معاف کړي خو که دا ګناه د فرایضو پرېښودل دي نو د فرایضو ګورې د هغې به بنده قضا راوړي لکه یو بنده منځونه نه دي کړی منځونه یې نه کول فرض منځونه او دې توبه وباسي نو دته دا فرض منځونه صرف په توبې سره نه معاف کېږي بلکې هغه ګناه به ورته معاف شي چې کومه ګناه ده کړې ده او دا فرض مونځ یې پرېښی دی نو دا به ورته معاف شي نور د دغه منځونو قضا به راوړي که منځونه ورته معلوم دی چې ما 5 منځونه نه دي کړي 10 مې نه دي کړي میاشت مې نه دي کړي کال مې نه دي کړي د هغې حساب به وکړي او د هغې قضا به شروع کړي که منځونه کم دي او یاد دي ورته نو د هغه مونځ قضا چې راوړي نو وایي دی چې د فلانې ورځې د ماسپښین قضا مونځ ادا کوم د فلانې ورځې د مازدیګر قضا مونځ ادا کوم او که نه بنده ګناهونه دومره ډېر مونځونه قضا کړي دي چې د شمیر نه بار دي او دته معلوم نه دي نو بیا دې ودرېږي او داسې دی وایي چې زما نه د ماسپښین کوم فرض مونځونه قضا شوي دي د هغې نه اولني مونځ ادا کوم الله اکبر نو چې د ده د ماسپښین کوم فرض منځونه قضا شوي دي د هغې نه یو منځ وکړو بیا چې کله ودرېږي بیا دی وایي چې ما نه د ماسپښین کوم فرض منځونه قضا شوي دي د هغې نه یو منځ ادا کوم الله اکبر دویم شو دریم شو داسې یو دی کوي نو دا منځونه به ختم شي د مازدیګر منځونه دي ما نه د مازدیګر کوم منځونه قضا شوي دي د هغې نه اولني منځ کوم یا د اولني یادی یا د اخیرني یادی نو چې دی اولنی وکړي هغه وشو ورپسې بل اولنی شو یا دی اخري یادی نو چې اخري ترې نه وشو نو بل ورپسې اخري شو په دې طریقه باندې د دې منځونه راګرځئ او د قضا منځونو دپاره د وخت قید نشته دی قضا منځونه بنده هر وخت راګرځولی شي نو که چا نه فرض منځونه تللی دی نو ګورې هغه صرف په توبې سره نه معاف کېږي د هغې به حتی الوسع کوشش کوي د قضا راوړلو د هغې کوشش به کوي چې د هغې قضا راوړي که چا روژې خوړلې دي او توبې ویستله الله ته ملامته شو او د تیرې ګناه معافي وغوښتله بیا دپاره د روژې د نه خوړلو کلکه وعده د الله سره وکړله الله به ورته غلطي معاف کړي خو چې کومې روژې خوړلي د هغې قضا به راوړي که ورته یادې دي خو هغه یادې روژې دې ونیسي چې یاره دومره 15 مې خوړلي یا 1 کال مې خوړلي 2 کاله مې خوړلي دي او که یادې نه وي نو خپل غالب ګمان باندې د عمل وکړي او روژې دې نیسي که یو بنده فرض منځونه ختم شول قضا د قضا منځونه راګرځول او ختم شو خو دې پې پوی نه دی چې ختم شوي دي او که نه دي ځکه ډېر منځونه یې قضا کړي یا روژې ډېرې خوړلې دي
او دی هغه راګرځي خود پته ورته نه لګي چې زما هغه قضا روجې به ختمې شوي او که نه وي نو الله به دا مهرباني وکړي چې دی دا قضا روجې نیسي قضا منځونه کوي او کله د ده د قضا منځونو تعداد ختم شي د قضا روجو تعداد ختم شي دله به الله بیا په دغه منځونو او په دغه روجو باندې د نفل روجو او د نفل منځونو د هغې ثواب وله ورکوي نو ګورئ دا نه چې یو بنده لس کاله مونځ نه دی کړی او بیا بس استغفر الله و استغفر الله نه دی به کوشش کوي او بیا مسله دا ده چې د نفلو نه زیات غوره خبره دا ده چې بنده قضا منځونه راوګرځوي ځکه قضا منځ دا په بنده لازم دی د الله د طرف نه په ده منځ فرض ونه دی کړی نو دی ګناهګار دی او نفل منځ دا زیاتی عبادت دی که ده وکړه نو ډېره ښه ده او که ویې نه کړو نو ګناهګار پرې نه دی نو د نفلو نه بیا ګورئ غوره دا دی چې د نفلو په ځای باندې بنده قضا منځونه راوګرځوي داسې ډېر ملګري وي چې هغوی ته قضا منځونه پاتې خو هغې په وهم او خیال کې هم نه راځي او نفلونه ډېر کوي نو نه د نفلونو په ځای باندې فرض منځ دا ډېر ضروري دی لکه یو بنده باندې د چا قرض دی او هغه له هغه قرض نه ورکوي یو صدقې او خیراتونه کوي نو یو کمعقل انسان به م ورته ووایي چې وروره ته دا صدقې او خیراتونه کې نو د دې پلانکي په تا حق دی دا ولې نه ورکې نو ګوره دا فرض منځ دا د الله حق دی دا فریضه ده او دا بنده قضا کړی دی نو دا ګناه ده او د دغې قضا چې اوس ته نه کوې دا بیله ګناه ده او نفل منځ دا خو اختیاري شی دی که بنده یې کوي ثواب دی که نه یې کوي ګناه پکې نشته دی نو که د حقوقو د الله سره تعلق نو په توبې سره الله معاف کوي او که دا فرض عباداتو د هغې به بنده د هغې به قضا راوړي او کله ګناه داسې وي چې د هغې تعلق د حقوقو د عبادو سره وي د بنده حق ور سره لګېدلی وي هغې کې بیا څلور خبرې دي هغه ګناه هغه په هغې باندې اول پیمانه کېدل او پرېښودل دویم نمبر د الله نه معافي غوښتل دریم نمبر د بیا دپاره د هغې ګناه د نه کولو کلکه وعده کول او څلورم نمبر چې د کم بنده حق ضایع شوی دی هغه له د هغه حق ورکول که د چا غیبت بنده کړی دی چغلي کړې ده چغلي څه ته وایي په نیت د فساد د یو بنده خبره بل بنده ته وړل دې ته چغلي وایي دا ډېره عظیمه ګناه ده تاسو واقعه اورېدلې ده چې د موسی علیه السلام په قوم باندې قات راغی باران پې بند شو موسی علیه السلام استسقا دپاره راووته د باران سوال یې وکړه مونځ یې وکړه د الله نه سوال وکړه باران ونه شو موسی علیه السلام وی یا الله زه خو ستا پیغمبر یم دا خلک به په ما بدګمانه شي چې دا ستا پیغمبر دی او تا نه د باران سوال وکړو باران ونه شو نو الله تبارک وتعالی ورته فرمایل چې موسی ستا په دې قوم کې یو سړی دی هغه چغلي خوري څه کوي دو مسلمانان جنګي د یو مسلمان خبره په نیت د فساد باندې بل مسلمان ته رسوي هغه پلاني خو داسې وي پلاني نه خبرې هغه خو داسې وي ستا باره کې داسې وي د څه په نیت باندې دا خبره وړي چې د دې دوو په منځ کې نفرت پیدا شي د دې دوو په منځ کې حسد پیدا شي د دې دوو په منځ کې بغض پیدا شي د دې دوو جګړه وشي او زه ترې خوند والم وایي ستا په دې قوم کې یو چغلخور دی هغه د یو بل خبرې رسول کوي وی موسی علیه السلام ورته وی چې یا الله ما ته وښایه وی الله وفرمایل چې موسی د دغې چغلخور د وجې نه زه په تاسو باندې باران نه کوم نو زه تا ته چغلي وخورمه زه یې راته وښیم چې پلانې دی نو موسی علیه السلام داسې وکړل چې ټول قوم یې راوښکلو یو قسم پکې مه پاتې کېږي او دغه چغلخور هم پکې راغی الله ته توبه ویستله نو الله پې باران وکړو نن زمونږ او ستاسو په منځ کې څومره چغلخور دي موسی علیه السلام په قوم کې یو سړی دی باران پې نه کېږي نن موږ د دغه ګناهونو نه ډک یو لړلې شوي یو ګنده یو خو الله په موږ او تاسو ډېر مهربانه دی او الله په موږ او تاسو قات نه راولي وګورئ قات صرف دې ته نه وایي چې په ملک کې غنم ختم شي اوړه ختم شي چینی ختم شي د قات یو قسم دام دی شی به ښه ډېر وي خو ته به یې اخیستلی نه شي تا کې به قوت خرید نه وي دا هم قات دی نو موږ او تاسو هم په قات کې مبتلا یو ګوره په ملک کې هر څه ډېر دي
اوړه ډیر دی غوړي ډیر دی چینی ډیر دی رزق ښه ډیر دی خو د بنده طاقت نشته چې دی والی دا مقات دی یو بنده باندې دومره خواري راغلی وي چې هغه ځان له خپل رزق نشي برابرولی دا قات دی ګورئ کله په ټول قوم باندې قات راځي کله په یو کس باندې قات راځي نو کله په یو کور باندې قات راشي د کور خاوند د کور خرچی نشي پوره کولی د کور د پاره ضرورت نشي پوره کولی دا د الله په قهر کې مبتلا وي دا په الله قات مسلط کړی دی دا به نه وي چې باران خو ښه مزیدار وشو یو هفته بارانونه وشو بس موږ نه الله خوشحاله دی نه لږ ته ځان ته وګوره تا چې کوم ضرورت دي هغه ته پوره کولی شي نشي پوره کولی دا قات دی تا عوام ستا ضرورت اغستلی شي نشي اغستلی دا قات دی نو دا هم د قحط یو قسم دی چې هر څه ډېر دي بارانونه هم ډېر دي دانې هم ډېرې دي اوړه هم ډېر دي رزق ډېر دی خو بنده کې د اغستلو طاقت نشته دا قات دی دا ولې دی د موسی علیه السلام په قوم کې یو سړی و الله پې باران بند کړی مونږ څومره ډېر یو مونږ ټول په دې ګناهونو کې مبتلا یو نو په رمضان کې به دا ګناهونه پرېښودل غواړي الله رسول فرمای که چا خوراک او څښاک پرېښوده الله ته هیڅ حاجت نشته ولې داسې خو نه ده خدای مکه چې د الله خزانې کمې دي او موږ له خوراک نشو راکولی نو ویې لکه نور کله به هم 3 ټیمه خوراک کو اوس یو ټیم کوی اگر چې موږ په دې 2 ټیمو کې دومره خوراک وکړو چې د ټولې ورځې راشن وخورو د پښمني خلک دومره خوراک وکړي چې د سهار او د غرمې هغه دواړه پکې فکس کړي او بیا د ماښام دومره وکړي چې هغه دا کم دی خوا ټیم دی نو هغه ټوله ور واچي بلکې د عام ورځو نه ډېر خوراک وکړي په روژه کې اوبه هم ښه ډېرې وڅکي چیم نور ورځو کې 2 ټیمه څکي نو په روژه کې 3-4 ټیمه وڅکي او رزق الله د هغې نه ډېر ورکوي عام ورځو کې په هر کور کې یو څیز 2 پخېږي په رمضان کې بلا څیزونه پخېږي او تیارېږي نو رزق خو موږ د هغې نه ډېر خورو د الله په خزانو کې خدای مکه څه کمی نشته چې الله وی لږ کنټرول وکړي او دا څیز لږ کم استعمال کړي نه د الله خزانو کې خو دومره زیاتې دی چې په رمضان کې د الله رسول فرمایي د مؤمن رزق زیات کړي شي الله ورله برکت ورکړي مؤمن له الله رزق زیات کړي د روژې مقصد سره الله د قرآن نه به تپوس وکړو الله په خپل کتاب کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے مؤمنانو ایمان والو پتاسو باندې روزه فرض کړې شو لکه څنګه چې ستاسو نړوان نه خلکو باندې روزه فرض کړې شوی الله د دې مقصد سره د دې مطلب سره د دې فائدہ سره د کې حکمت سره لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو د الله نه ویریږئ تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا څه ته وایي چې په ګناه باندې ورځئ چې دا خیال زړه کې وي چې په دې خو الله خفه کېږي په دروغو باندې ورځئ په دې باندې خو الله خفه کېږي که د ماښام د اذان نه نیم منټ مخکې زه یو ګوټو بس کم الله پې ناراضه کېږي نو دې ته سوچ وکړه چې زه د رور حق وام په دې باندې هم الله خفه کېږي د خور حق وام په دې باندې هم الله خفه کېږي که د بل مسلمان حق وام په دې باندې هم الله خفه کېږي لعلکم تتقون چې تاسو کې پرهیز پیدا شي تاسو کې تقوا پیدا شي دا میاشت ټریننګ دی په دې باندې به بنده خپل ټول کال تیری هرې محکمې ته چې کله بنده لاړ شي نو په دې محکمه کې د ټریننګ خپل یو دورانیه وي د چا میاشت ټریننګ وي د چا 2 میاشتې ټریننګ وي د چا 3 میاشتې ټریننګ وي او په دغه ټریننګ کې دته د دې چې څومره سروس دی که 20 کاله دی او که 15 کاله دی او که 18 کاله دی د دغه سروس سره تړلې خبرې ورته ښیي او د هغې ټریننګ وله ورکوي نو چې کله دا ټریننګ وشي دا ټریننګ سخت وي بیا دته وایي چې ستا د خپل دا چې کوم ستا دورانیه ده او سروس دی د دې ټریننګ په رڼا کې به دا تیری الله تبارک وتعالی د مؤمنانو دپاره په دې 12 میاشتو کې په دې 12 میاشتو کې یوه میاشت ټریننګ مقرر کړی دی چې دا یو میاشت تاسو ټریننګ وکړئ څنګه چې زما په حکم باندې د حلال خوراک او د حلال څښاک نه او د حلال جما نه ځان بند کړی دی دغه شان زما د رضا دپاره د حرامو څیزونو نه هم ځان وساتئ تاسو کې به پرهیز او تقوا پیدا شي تاسو کې به احساس پیدا شي
زمونږ فقهاو د روجې قسمونه ذکر کړي دي چې روجه په څو قسمه ده وایي دا په شپږ قسمه باندې ده یو قسم روجه پکې مکروه ده په مکروه قسمونو کې یو روجه هغه روجه ده چې هغې ته صوم دهر وایي یو خو صوم داودي ده دا افضله روجه ده صوم داودي دې ته وایي چې بنده یو ورځ روجه نیسي او یو ورځ کوجه کوي دا غوره روجه ده د داود علیه السلام روجه ده یو ورځ بنده روجه نیسي او بله ورځ کوجه کوي بیا واپسې روجه نیسي بیا کوجه کوي دې ته صوم داودي وایي د داود علیه السلام روجه دا غوره روجه ده یو ته صوم دهر وایي صوم دهر دې ته وایي چې بنده ټول کال یو شان روجې نیسي نو په دې کال کې 15 ورځې داسې دي چې هغې کې روجه نیول منع دي د غټ اختر لومبۍ ورځ دویمه ورځ درېیمه او څلورمه دې ته ایام تشریق وایي او یو د ورکوټي اختر ورځ د غټ اختر پر څلورو ورځو باندې روجه نیول منع دي ولې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ورځې دا د خوراک او د څښاک ورځې دي دا د الله د مېلمستیا ورځې دي ګوره الله په دې څلورو ورځو کې بندګانو له مېلمستیا کوي او داسې ناشنا مېلمستیا کوي چې داسې مېلمستیا څوک نشي کولی زناور هم په مړه ګېډه باندې خوري سپي هم ماړه وي چرته څه شي ته خوله نه وړي دومره ماړه وي زناور کارغان هم ماړه دي ټپوسان هم ماړه دي حشرات هم ماړه دي انسانان هم ماړه دي خو بیا هم دا بعض انسان په دغه څلورو ورځو د دې مېلمستیا د الله کې هم سخي نه شي دغه ورځې د سخاوت وي په دغه ورځو به ځان له خوراک نه کې ځان سره به بل ملګری کې غریب به ځان سره ملګری کې چې ته خورې د غریبي سبب پکې کې ځکه دا د الله د مېلمستیا ورځې نو په دغه څلورو ورځو باندې روجه منع ده یو د ورکوټي اختر په ورځ باندې روجه منع ده ځکه دا اختر دی او زمونږ اختر دا عبادت دی نو یو سړی دا 15 ورځې پرېږدي او ټول کال روجې نیسي دې ته صوم دهر وایي دا مکروه ده دا ولې مکروه ده نو فقها وایي دا ځکه مکروه ده چې دا بنده ټول کال روجه نیسي نو ده ته بیا په روجه باندې تکلیف نه میلاوي دې خو عادت شو کنه یو شان روجې نیسي رمضان هم ټوله میاشت ونیوله صرف د ورکوټې اختر یې پکې چوټي وکړله او د غټ اختر یې 4 ورځې وکړه نو دې خو بیا په روجه نه پوهېږي ځکه د انسان بدن داسې دی چې دا دې څنګه بلد که نه هغه عادت بدن نه غواړي څوک چې د ورځې یو ټیم روټۍ خوري هغه په یو ټیم وخت تېرېږي او څوک چې د څاروي هر وخت سریږي نو هغه چې سرن نه یې کړی د هغه وخت نه تېرېږي چا په چیو ځان نه دی بلد کړی پروې نه چا ځان بلد کړی دی هر وخت هغه چی غواړي چا نسوار شروع کړی دی د نسوارو نه بغیر یې وخت نه تېرېږي څوک چې نسوارو ته وګوري زړه ورته خرابېږي دا اختیاري څیزونه دي تانوی رحمه الله فرمائی نفس تو دودھ پیتا بچہ ہے وی دا نفس چی دی دا خود پیو معشوم دی دا خو ورکوټ معشوم دی دا چې د څنګه بلد کدی بدن هغه عادت غواړي تا ورکوټ معشوم دی که غیږ کې د بلد که نور وخت به پسې جاړي چې ما په غیږ کې والا که بار د بلد کړه ته بوی ما بار بوزا که په دکان د بلد کړه ته بوی ما دکان ته بوزا که په کنزلو د بلد که کنزلې به غواړي که په تلاوت او ذکر د بلد که هغه به غواړي که په موبایل او ټي وي د بلد که هغه به غواړي نو ماشوم چې دا تا څنګه بلد که هغه عادت بدن نه غواړي نو تانوي رحمه الله فرمایي د انسان دا نفس چې دی دا په شان د پیو د ماشوم دی دا چې تا څنګه بلد که هغه بدن نه غواړي ګوره رمضان کې مونږه منځونو باندې بلد که بس چې د مونځ ټیم شي مونږ نشو ایساری دی مونځ له راځو په تلاوت هم بلد که دا نفس 11 میاشتې دی خو هلته کې ستا توجه ورته نشته دی دې تا نه توجه غواړي څنګه چې د په پټي کې فصل کرلی دی تا نه توجه غواړي د کې څښا بوټي روخیږي ګوټ به کې د ده د سرې وخت راشي سره به ورکې د اوبو وخت راشي اوبه به ورکې داسې دا نفس تا نه خپله توجه غواړي رمضان کې الله سرکش شیاطین اتړي مونږ ته نور مسانه کی مونږ د خپل ځان ته لږ نظر وکړو نو دا برابر بیا چې کله دغه شیر اخلاص شي بیا مونږ نه لوبه خراب شي نو تانوی رحمه الله فرمایي نفس تو دودھ پیتا بچہ ہے وی دا نفس چې دی دا خو د پیو ماشوم دی چې څنګه د بلد کا کشان مکوي نو الله تبارک وتعالی دا مهرباني کوي چې په دې رمضان کې داسې کوي نو وی دا صوم دهر چې دا مکروه ده وی ولې
وایي ځکه چې دې ټول کال روجي نیسي نو دته بیا په روجه او په کوجه کې څه فرق نه محسوسېږي، یعنې ده باندې دا روجه سو تکلیف نه راولي. په روجه کې فلسفه او حکمت داري، وی په روجه کې فلسفه او حکمت داري چې ته د لوږې بلد نه د تندې بلد نه او پتا باندې لوږه راشي، پتا باندې تند راشي، تا سره د الله د نعمتونو قدر پیدا شي. چېره دا اوبه هم د الله لوی نعمت دی، ګورې دا خوراک هم د الله ډېر لوی نعمت دی، او بل کې احساس پیدا شي چې ګوره د الله ډېر بندګان داسې دي چې هغوی په کوجه کې نارې تېرې نو دا ناره څومره تکلیف دی، هغوی په روجه کې تنده تېرې دا تنده څومره تکلیف دی، نو تا کې احساس پیدا شي. ګوره په فلسطین کې مسلمانان د لوږې نه مړه شو، د لوږې خدا د کافر چال دی. 100 کاله وشو چې دا خلافت چې دی نو د هغې سسټم یې ختم کړی. اول داسې و چې په ټوله دنیا کې د مسلمانانو یو خلافت دې ته به وی چې د ټولې دنیا د مسلمانانو به یو امیر المؤمنین، د ټولو مؤمنانو مشر به بادشاه، او دا ټول ملکونه به د هغه سره نو مسلمانان د دوی به یو اتفاق. بیا چې دا رذیلان راغله دا مسلمانان یې تقسیم کړل په باډرونو باندې، په قومونو او په ملکونو باندې، نو اوس هغه اتفاق د مؤمنانو ختم که او بیا پې شورو واچوله. اول یو ختم کو، بیا بل عراق شو، شام شو، بیا ورپسې افغانستان شو، ورپسې دا فلسطین شو، داسې په یو باندې شروع کړله. ځکه په یو ځای باندې د دوی سره انختل دا د هغوی دپاره ممکن نه و. نن مؤمن دې حد ته راورسېدله چې د هغې قبلې ول لپاره دعا کول هغه هم یو احسان په هغې ګڼي چې ګینې ما ورته دعا وکړه دا مې ډېر لوی احسان وکړو. نو دا د خلافت د ختمېدلو هغه مضر او خطرناک اثرات دا و چې د مسلمانانو وحدت او اتفاق ختم شو. دا ټول یو الله دې هغه د خلافت نظام بیا راولي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو یو امیرو او یوه خبره وه، نو د دنیا کافر د هغوی نه یېرېدل. د دنیا کافر هغوی وړاندې اسم نو، نن یې دا ټول تقسیم کړل په خپلو مفاداتو کې. نو نن هغوی په یو باندې راځي او هغه ورځ لرې نه ده چې دا باقي کوم ملکونه دي په دې باندې به هم دوی شروع کوي. الله دې د هغوی امداد وکړي، الله تبارک وتعالی دې دغه کافران غرق و تباه کړي، او الله تبارک وتعالی دې د هغوی کامیابي نصیب کړي. نو د روجې او فلسفه او حکمت دارې چې په دې کې د بنده سره احساس پیدا شي چې دا لوږ او تنده دا هم یو شی دی، نو دې وجې نه وایي دا صوم دهر چې دی دا مکروه دی. نو الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روجي ونیولې په ایمان سره چې یاره دا د الله له طرف نه په موږ فرض دي او د الله حکم دی، او دویم دا چې د الله نه د اجر امید لري، الله به دته د تیر ګناهونه ټول معاف کړي. خو څوک یې نشي نیولی. الله قرآن کې فرمایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله په لږو الفاظو کې خبره ختمه کړې ده چې په تاسو کې څوک مریض وي یا په سفر کې وي نو هغوی په رمضان کې روجي نه نیسي، بیا دې رستو نیسي، او بیا فرمایي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله تاسو سره د اسانتیا اراده فرمایي، تاسو باندې سختی نه کوي. بعضې بنده بیماري روجه نشي نیولی، یا چې روجه ونیسي مرض یې زیاتېږي، مرض خطرناک کیږي، خو دی وایي یاره زما زړه تسلي نه کوي. نو چې روجه ونیسي نو ټول کور ځان سره په مصیبت اخته کي، بیا به بابا بوځي هسپتال کې به داخله. الله وایي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله تاسو سره د اسانتیا اراده فرمایي، سختی د باندې نه کوي. نو ګوره که یو بنده ته پته وایي چې زما بیماري داسې ده چې روجه که مې یو ورځ ونیولم بیا به میاشت هسپتال کې پروت یم، دی زیاتې وکړو. او که یو بنده داسې دی چې هغه شیخ فانی دی، نارینه ده یا زنانه دی، نارینه دی یا زنانه ده، او هغه داسې عمر ته رسېدلی دی چې هغه کې د روجې طاقت نشته، او رستو هم دا امید نشته دی چې یاره رستو په لنډو روزو کې به ونیسي
یا به صحت ورته میلو شونی سي هغه به فدیه ورکوي او صدقة الفطر مقدار دی کال 300 روپۍ دی د یوې روجې په بدل کې به 300 روپۍ ورکوي د ټول رمضان به 9000 روپۍ ورکوي دا هغه بنده چې هغه شیخ فانی وي داسې بیماری چې نو روجې اوس نیولی شي او نه بیا قضا راوړلی شي نو د یوې روجې په بدل کې به 300 روپۍ دا ورکوي دا د دغه معذور او د دغه شیخ فانی حکم دی الله دې موږ او تاسو ته د صحیح روجو نیولو توفیق راکړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب